السلام علیکم زموږ ګران خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ یاست شپې ورځې ژوند زندګي وخصیت هم کوي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته مهمه ویډیو چمتو کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې موږ یوه ډېره مهمه موضوع ته اشاره ښودلې ده چې په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته پر همدې موضوع د ویډیو برابره کړې چې مثال آیا افغانستان ته په اوس حالات کې د ګوګل اډسن پین کوډ رالیږل کیږي او که نه نو هغه ملګري چې مثال د چا یوټیوب چینل د منیټایزیشن کېدو او پر کېدو حالت ته په نږدې کېدو دی مثال د یوټیوب کمپنۍ لخوا هغه شرطونه چې دوی ته ورکړل شوي دي مثال ایښودل شوي هغه د دوی په پوره کېدو دي نو دوی سره اوس همدا تشویش مل شوی دی چې مثال زموږ چینل به منیټایز هم شي د یوټیوب کمپنۍ لخوا د ګوګل اډسن اکاونټ سره به هم وتړو مثال ټچ بشي آیا هر کله چې موږ د ګوګل اډسن اکاونټ سره خپل اکاونټ و هم تړو چینل مو منیټایز هم شي هر کله چې موږ ته کوم پین کوډ د ګوګل اډسن لخوا رالیږل کیږي چې زموږ ګوګل اډسن اکاونټ په ویریفای کیږي آیا هغه کوډ به په اوس مهال کې افغانستان ته راولیږل شي نو لکه څرنګه چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی خو په همدې چې په رسمیت د نړیوالو لخوا نه دی پېژندل شوی او پروازونه هم په منظم ډول نه دي خلاص شوي مثال عادي حالت ته نه دي راغلي نو زما شک نشي چې اوس مهال فعلا په دا اوس مهال کې په دا چې د کوم حالات اوس قرار لري شک مې نشي چې راولیږل شي خو که هر کله زه تاسو ته بیا دا ډاډ درکوم که مثال د طالبانو حکومت په رسمیت هم وپېژندل شي د نړیوالو لخوا او پروازونه هم عادي حالت ته لوړ شي بیا به هیڅ مشکل نه وي لکه څرنګه چې مخته کوم دا ګوګل اډسن کوډونه افغانستان ته راتلل یا نوره داسې کاغذونه په هغه عادي حالت به دا هم بیا راځي تاسو به په افغانستان کې په هر ولایت کې چې یاست مثال تاسو یې په اسانۍ سره اخیستلی شئ او ترلاسه کولی شئ هیڅ مشکل نشته خو بیا هم زه تاسو ته بیا هم ډاډ درکوم اوس به ډېر ملګري خفه وي مثال دا تشویش به کوي چې دا به اوس راځي نه زموږ چینل به هم منیټایز شي نو دا که هیڅ تشویش خبره نشته ملګرو تاسو ته چینل ګوګل اډسن کوډ راونه هم نه لیږل شي تاسو بیا ګوګل اډسن په ډېرې طریقې ویریفای کولی شي په همدغه افغانستان د لارې په همدا افغانستان کې نو تاسو ته زه ډېرې طریقې ښایم ماته ډېرې طریقې هم معلومې دي او ډېرې طریقې هم شته چې افغانستان ته تاسو ته کوډ راوه هم نه لیږل شي د ګوګل اډسن لخوا هر کله نو تاسو بیا هم خپل اډسن اکاونټ ګوګل اډسن ویریفای کولی شئ په ډېرې طریقې پین کوډ هم ترلاسه کولی شئ او ویریفای کولی هم شئ نو زه به تاسو ته په راتلونکو ویډیوګانو کې همدا هم وښیم چې څنګه تاسو پین کوډ په نورو طریقې ترلاسه کولی شئ په افغانستان کې ته رانه شي مثال ته راونه لیږل شي او څنګه ګوګل اډسن اکاونټ ویریفای کولی شئ په نورو طریقې نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته عملي ډول وښیم چې تاسو آیا پین کوډ څنګه ترلاسه کولی شئ په بله طریقه او څنګه ګوګل اډسن بغیر له دې چې تاسو ته پین کوډ راشي ویریفای کولی شئ نو تاسو ته زه ډېرې طریقې ښایم په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته زه ډاډ هم درکوم چې تاسو هېڅ تشویش مه کوئ هر هغه ملګري چې چا یوټیوب چینل په منیټایزیشن مثال حالت ته په نږدې کېدو دی منیټایزیشن حالت ته نږدې شوی دی یا منیټایز شوی دی نو دوی دا تشویش کوي چې موږ ته به کوډ رانشي نو تاسو هېڅ تشویش مه کوئ یا زموږ مثال ګوګل اډسن اکاونټ نشي کنفرم مثال ویریفای د هر څه کېږي تاسو هېڅ مه خفه کېږئ فقط تاسو دومره وکړئ چې خپل چینل منیټایز کړئ د یوټیوب لخوا ومنل شي نو هېڅ مشکل نشته نو انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې زه تاسو ته همدا موضوع هم ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره خپل چینل منیټایز کړئ وبخئ چې هغه ګوګل اډسن اکاونټ ویریفای کړئ او له همدې مشکل څخه خلاص شئ نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت چې هر ځای کې یاست